پروګرام کې در سره افسانه شاملوم د اغلې سمینا قادر بیبي. د کتاب نوم دی خپله خاوره، پکې یو شمېر منتخب د اردو یا د نورو ژبو نه ژباړلې شوې، ترجمه شوې افسانې دي. پکې دغه یوه افسانه هم د اردو افسانه وجود بیجان ترجمه ده، عنوان دی بیزانه. نو په دغه هیله او په دې امید دغه افسانه در سره شریکوم چې ستاسو د خوښۍ باعث وګرځي. د سمینا قادر بیزانه افسانه. څومره تمه مې واله تانه، او په زړه زړه کې مې څومره فخر کوو په تا باندې اعتماد خو دې قدر لو چې خپل ټول رازونه مې ستا سینې ته در واړول. کله به چې غمونه او دردونه په ما را خواره شول، ما به ستا په اوږه سر کېښود او ښه به مې وژړل. خپل درد به مې تا ته وسپاره او ما به خپل ځان سپک محسوس کړ، لکه چې زما به هرس وشر. ما ته همیشه خپل ملګری او خپل همراز کړی. کله کله به مې زړه وشه، ستا په سینه به مې سر کېښود، په ګینټو به مې تمهیدونه تړل، خو ټکو به مې ملګرتیا نه کوله، او زه به د عجیبه کیفیت او خمار نه تېرېدم. زما سترګې به په خپله بندې شوې او بیا به زه تر ډېره وخته پورې د خوب په ټال زنګېدم. نن هم هغه لحظې راته رایادې شوې، نو زما روح بیا د نالیدلې جزیرو د تګ لپاره بېتابه شه. کله راته ځان کچه ښکاري، نو ځان راټول کړم. کله مدهوشي را باندې خوره شي، او کله خو داسې خوره وره شم چې په خپل وجود د شیشې د ټوټو په شان ګمان کوم، چې د هغې شیشې د ریزګي ټوټو د راغونډولو هیڅ بد بینا نه کېږي. زه نن هم ستا کمی هغه شان محسوس کوم، نن هم ستا لپاره زما زړه هغه شان بې قراره دی. د ژوند تېر 13 کاله کې څومره کیسې جمع شوي دي زما سره، څومره حقیقتونه، څومره خوبونه زما د زړه سره د تریخ حقیقت د غضب نه رابهر شو. ما هم د ځان لپاره د خوبونو ښکلې دنیا آباده کړې ده. لږ راشه او خو ګوره څومره ښکلې ده زما دنیا، زما خپله دنیا، زما د ارمانونو او د خواهشونو د پوره کېدو دنیا. چېرته چې زما واړه شان جونګړه کې تاج محل دی. تا ته پته ده دلته څوک اوسي؟ دلته زما د زړه دنیا آباده ده. دلته زما خپله مینه او محبت ما ته زیر دی، په ما باندې ځان قربانولو ته تیار دی. وګوره کنه ما اورېدلي وو د صبر میوه ډېره خوږه وي. رښتیا خو دی، زما محبوب ما ته مخامخ ناست دی او ما ته په ګینټو ګوري. نن زه د خپل محبوب په پناه کې یم. ټوله شپه تېره شي، سحر شي، خو زه دې د فریب نه ډک ماحول کې ورکه خوښه یم د همیشه لپاره. ځکه چې زما اوس هغه مضبوط اعصاب پاتې شوي نه دي، د سختۍ زغم مې نشته. ما به چې خپل ځان لکه خټ ګڼم، خو اوس د تنهایي زهر وڅکلو سره زما سور سپین وجود تک زیړ شه. شاید چې له دې وجې ما ته د خوبونو دنیا ښکلې ښکاري. هغه هم حقیقت و، خو ښایسته حقیقت. کله چې به د پوره سپوږمۍ په شپه کې د ناوخته پورې د پراخه اسمان د لاندې ناست وم، او ټوله شپه به مې د سپوږمۍ سره مزل کوو. دا نامعلومه خوښې په تمه، نه به د لارو په توا، د راو ګودر اخاطا او د منزل نه ناخبره. پوهېدمه چې دا ټوله شپه سفر به ما ته څه انعام راکوي، خو بیا هم نا امیده نه وم. یو انتظار و، د دې پوهې باوجود هم چې دا یو سراب دی او سراب پسې منډه کبي وقوفي نه ده. نو څه دی؟ ژوند سره د سترګو یو کولو شاید چې په ما کتاب نه و، ګو چې اعصاب زما مضبوط وو، حقیقتونه ډېر تراخه دي. خو نن زه د سره ولې بیا دا هر څه ویل غواړم؟ د زړه دروازې مې ولې بیا بیرته شوي؟ شاید نن
بیا ما ستا ضرورت محسوس که شاید د خزان زیړ موسم اوس د ډیره پورې د سارېدو نه دی، شاید چې بهار خپل لاسونه خواره کړي دي، شاید اوس د تکلیفونو مسیحا په خپله فراخه سینه کې واخلي او زما خفګان وګوري، موسکی شي او ووایي ولې خفه کېږې؟ اوس خو زه راغلم که نه، خو زما جان دا اعتماد له کومې راوړم چې تا ټوټې ټوټې کړم، زما رازونه دې داسې برسېره کړل لکه چې ته د دوستۍ نه د دشمنۍ سره بلدې. خو دومره ووایه زما په سپینه جامه چې دې داغونه ولګول تا ته څه سکون میلاو شو؟ زه څومره بیوقوف یم، دا چې ګیلې شکوې له تا کومه څه وشو که تا زما رازونه پرده کې ونه ساته؟ دلته خو هر څوک د بل په کار کې کار لري، دلته خو هر څوک د بل په کار کې کار لري، نو تاله د نورو خلکو در رسېدل زما د غلطۍ په وجه سره دي. نو ځکه زما جان ته خو د کاغذ یوه بې ځانه ډایري